مخکې چې کومه زلزله غرمې وخت کې راغلې وه اخبار مې کته څومره لاندې راغلې وه د ځمکې د سطحې نه 300 کیلومیټره لاندې راغلې ده 300 کیلومیټر 300 کیلومیټر لاندې الله دماکه وکړه څومره دنیا جلقوله الله په دنیا کې په ځمکه کې لاندې مختلف قسم نباتات پیدا کړي دي لګیا ده لوګي کوي نو کوي نو کوي اور پکې بلیږي نو بلیږي نو بلیږي نو بلیږي نو هغه دومره لوګي او دومره لوخړې او دومره لاوه جمع شي چې یو جړق وکړي ځمکه وشلېږي او بار راغورځېږي دوه پټۍ خدای په ځمکه کې دننه جوړې کړي دي دوه پټۍ مختلف اسباب دي د زلزلې لکه دلته کې ګرم او یخ تار وجنګې څومره لوی دماکه وکړي یو غړب ناري کې اور پې بل شي دقسې په دې ځمکه کې دننه خدای پټۍ جوړې کړي دي هغه یو پټۍ دی بلې سره الله یو ځای کړي هغې دومره زوري چې یو درز ناري کې او کاڼي م ورېږي او د ځمکې نه ګندونه م روځي او دنیا م غرقه کړي او مخلوق خدا په ځمکه ننوځي پته م چاته ونه لګي دغه د خدای غضب چې کم وخت کې راغی توبه دې پکې بیا نه قبلېږي یوم یأتي بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبلو چې د دې نه مخکې د چې ایمان نو او د جرق سره دی وایي چې یا خدایه منم فرعون هم چغه وواله آمنت برب موسی و هارون د موسی او د هارون رب منم الله وی الآن وقد عصیت من قبلو اوس چغې وی مخکې خو دې زما نافرماني کوله اوس د چغې نه قبلو مخکې به توبه وباسي تمارونو دا ولې زلزلې راځي زلزله خو د خدای قدرت ته طاقت ته خو هوا به خلکو وی دا ځمکه د غوی په ښکر پرته ده دا به د ښځو قصې وي نو چې یو ښکرې ستړی شي نو چې دی بل ته اړی نو یې به زلزله راشي دا د خلکو خبرې وي دا د خدای قدرت ته او د خدای طاقت دی الله تعالی خپل قدرت مخلوق ته ښیي چې ګورې کولی شم مخکې ورځو کې چې زلزله راله یو څو کاله مخکې په دې مانسیره علاقه باندې تاسو ته پته ولګېده ورغلی څومره کورونه په ځمکه لاندې ډوب پاتې شي څومره خلک پکې مړه شو غټ غټ بلډینګونه لاندې په ځمکه ننوتل څومره خلک پکې تباه شو او که تاسو خیالي تاسو په دې کنډراتو کې وګورئ اوس هم چې تاسو دا مقبرو کې بعضې ځای کې دا کنډرات لټوئ نو پکې کلي روځي که نه روځي کلي پکې غونډ غونډ روځي بوتان پکې روځي دا چا ښخ کړي دي څه په دې کلو چا په شاولو خاورې چولي دي څه هغه زمانه کې خو شاولې نه وې دا لاندې پکې غټ غټ جوماتونه روځي د هغوی عبادتخانې پکې روځي بوتان پکې روځي لارې پکې روځي کوڅې پکې روځي دا کنډرات چې لګیا دی او خلک یې تشی لاندې روځي دا خاورې پې چا واچولې دا په شاولو خلکو اچولي دي څه دی په غوانو په میخو اچولي دي څه دا زلزلې راغلي دي دا په دې قومونو زلزلې راغلي دي او چې زلزله راغلې ده نو د ځمکې بره سطح لاندې تلې ده او لاندې سطح یې پې اوچته کړې ده ډوب پراته دي چې کم پکې غرق شو نو لاړ غرق شو پکې زلزلې را روانې دي جناب دا د ما خبره نه ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وینا ده حضور پاک فرمایي چې د قیامت په نښو کې یو نښه ده د تکسر الزلازل زلزلې به زیاتې شي او قرآن شریف دا آیت چې مې وی بعضې علما وی دا خو د قیامت دروازې هغه زلزله ده چې د قیامت په میدان کې به یو زلزله راشي یو مثال الله ورکوي یا بعضې خلک چې هغې د ماشوم لتي ورکولو وخت کې مړه دي یا کمې ښځې چې هغه په حمل کې مړه دي وی په دغه حالت کې به دوی الله جمدي کوي او د زلزلې سره به دا قصه کېږي لیکن بعضې علما وی چې نه هم سختر ورځ ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې رب العالمین آدم علیہ السلام ته آواز وکړي اے آدم راشه د اور لښکر جدا کا اور ته چې کم لښکر دی رب وی آدم علیہ السلام ته دا جدا کا حضرت آدم علیہ السلام به رپیږي الله د اور لښکر څومره دی څه جدا کم وی د هرو زرو نه یو کم زر جدا کا اور ته یو روایت کې داسې راځي په بل روایت کې راځي چې په هرو لسو زرو کې یو جنت ته جدا کو دا یو کم لس زره دوزخ ته جدا کا اوهو صحابه په جړا شو چې دا یو پکې بچ کېږي چې دا به لا څوکي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی ما جاړې
وی دا شمیر به خدای په یأجوج او په مأجوج پوره کوي، هغې کې به دا شمیر الله پوره کوي، او په مخکې قومونو چې زموږ نه مخکې کم خلک کافران تیر شوی دی په هغوی به دا شمیر پوره کوي. او بیا نبی علیہ السلام وفرمایل وی د دې نور مخلوق په مقابله کې تاسو دومره یې لکه د یو سپین غوی په شا کې چې یو تور داغي. ډېر لوی مخلوق دی ستاسو نه علاوه، دا شمیر به خدای په هغې باندې پوره کوي. نو صحابه بیا څه ناڅه خوشحاله شو. هغه به هم زلزله راځي، غرض به راځي، او دې وخت کې بعضې علما وایي چې د دې آیت نه د قیامت نه مخکې زلزله مراده ده. ځکه قیامت چې راځي د قیامت زلزله ته وي نه مراده، ځکه د قیامت چې کوم وخت کې راځي نو هغه وخت کې به ماشوم نی، خلک به ټول بالغان ني، هغه وخت کې به د ښځې په ګېډه باندې بچي ني، ښځې به ټولې شنډې شوې وي، ماشومان به نه کېږي. او چې څومره خلک دي دا به بالغان وي، د قیامت د راتلو وخت کې به نابالغه ني، ټول به بالغان وي. دا د قیامت نه مخکې دا خطرناکه زلزله ده. او یو حدیث پاک کې راځي، الله دې مونږ وساتي، وی دغه زلزله چې کله راشي که نه دا زلزله، نو وی د ښار دا خلک به دې بانډو ته منډې کي، ځنګلونو ته به منډې کي، او د ځنګل درندګان به ښارونو ته را منډې کي. دا چې څومره زمري دي او دا څومره شرمقان دي او دا څومره اتیان دي، دی به په ځان نه پوهېږي، دی به ښارونو ته را منډې کي. ګډې چیلې او څاروي شرمقان به یو ځای سریږي. اوهو دا سوچو په یاد په ځان به نه پوهېږي. او د حاملې ښځې نه بچی غورځېږه، او چې پی ورکوي بچی لاندې غورځوه، یو شور به، یو منډه به، یو غوبل به. د مارونو دا د خدای طاقت دی، د خدای قدرت دی. الله ته دا ټول مخلوق داسې دی، داسې لکه ما او تا ته میږي نه هم زیاته، ما او تا په میږي دونه طاقت نشته او دونه قدرت نشته چې میږي په دې لاس کې پروتي، په دې دونه طاقت زموږ نشته لکه څومره چې خدای په دې ټول مخلوق طاقت لري. یو آن سره یو ټک سره چې فیصله وکړي ختم. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات پریشان و. صحابه ورته وایي د الله رسوله ولې داسې پریشان یې؟ وی څنګه خوشحاله شم، الله راته منظر وښو، څنګه خوشحاله شم؟ وی اسرافیل علیه السلام په خوله کې شپېلۍ نیولې ده، سر یې پټیټ کړی دی، غوږ یې خدای ته مایله کړی دی چې کله به الله اواز کړي چې پوک پکې وه. د مارونو موږ ډېر غافله یو، موږ ډېر غفلت کې پراته یو. زلزله راځي، زلزله راځي، زلزله راځي. موږ ته خلک ډېر ټلیفونونه کوي چې د مرګ په سړي راشي، بیا سړي ته هر څه رایاد شي. مخکې ورځې کې هم ټلیفون وکړو، یاره جي زلزلې دي. ما وی ودی نو بیا وی یاره جی نو ډېرې خطرناکې دي. ما بلکل دې نه نورې به خطرناکې راځي. وی یاره جي دا به څه چل کېږي؟ مې مرو به که نه مرو به. وی ښه مرو به. نو مې ولې پلار دې مړی راوړي دي؟ مرې به نه، څه به کې؟ نو مرې به که نه. داسې دا مرګ نه موږ یریږو، یریږو خو تیارې وله موږ نه کوو. ولې زلزله راځي؟ په دې سوچ پکار دی. دا خو د خدای طاقت دی، او قرآن کې راځي او حدیثو کې راځي چې زلزلې به راځي او د قیامت نښې دي. ولې راځي؟ د خدای عذاب دی. ولې د خدای عذاب راځي؟ خدای مونږ خفه کړی دی. الله مه خفه کوئ، اسم نشته. الله مه خفه کوئ، که زلزله راله او پکې ملم شونې څه نشته. او چې الله دې خفه کو نو چې زلزله در باندې راله نو بس بیا چې د سره څه کوي نو کوي به د سره.